که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. په دې سره خط باندې اوکې وکړئ. دا د سبسکرایب بټن ده، څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ، پورته په آل اوکې وکړئ چې مو هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. که ستاسو غواړئ چې ستاسو د خپل موبایل سکرین ډیزاینداره کړئ او ښایسته یې کړئ او ستاسو ته خپل ملګري حیران شي چې آیا د څه رقم سکرین ده، د دې د څه رقم موبایل رڼا کوي یا شوشا کوي، په دې ویډیو کې ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم حبیب الله، تاسې ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل. ګرانو دوستانو، لکه تاسې ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټیکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي. همدارنګه زموږ نن موضوع د یو اپلیکیشن په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ د خپل موبایل سکرین ډیزاینداره کو یا ښایسته کو او موږ ته ملګري حیران شي چې آیا د دې موبایل سکرین څنګه رڼا کوي او څنګه ډیزاینداره ده. په دې ویډیو کې ټوله طریقه ته تاسو ته ښایم. ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ډېره زبردسته او خوندوره ویډیو ده. دا اپلیکیشن چې ستاسو د موبایل د سکرین په مخ وینئ، د ویډیو په اخیره کې به یې ما لینک ورکړی، له هغه ځایه چې تاسې ډاونلوډ کولی شئ. او که تاسو غواړئ چې له پلی سټوره چې ډاونلوډ کړئ، دا له پلی سټوره چې تاسې ډاونلوډ کولی شئ. ډېر زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده. د دې ټول سیټینګ تاسو ته اوس ښایم چې دا به څه رقم تاسې فعاله کوئ او څه رقم بغیر فعاله کوئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ، دا اپلیکیشن به تاسې خلاص کړئ. دا اپلیکیشن چې تاسې کله خلاص کړو، تاسې ته به داسې رڼا راشي. صحیح ده، دا رڼا چې کله تاسې ته راله، دلته تاسې ورته ګورئ د موبایل سکرین ته رقم رڼاوې کوي، ډېر زبردسته او خوندوره ښکارېږي. بیا به تاسې راسئ، چې کله مې خلاص کړو، دا سر د کیمرې غوندې نښه چې ده، دې ته به تاسې راسئ. دې ته چې کله تاسې رالاستئ، دلته شپږ اوه اته دانې دي، دا را ډاونلوډ شوي دي. صحیح ده، دا اول ور خلاص دغه دا نور ختم دي، هغه تاسې خپله را ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده، خلاصولی شئ. په دې کې چې هر یو تاسې خوښ کړي، تاسې به هغه اوکې کړئ. ګوره زه په دې باندې اوکې کوم، دلته چې هر یو اوکې کړم، څنګ ته ماته دلته رڼا راکوي چې د دې دا رقم رڼا ده، د دې دا رقم رڼا ده. صحیح ده. اوس دې کې زه یو خوښوم د ځان لپاره چې زه خپل موبایل ته لګوم. د دې یو داسې دا خوندوره فایده ده چې که چیرې ستاسو موبایل ګوته په سکرین باندې ووهئ، ورې دا رڼا کوي، دا بیخي چارج نه وږي، بیخي هېڅ چارج زر نه ختموي. ځینې اپلیکیشن یې که تاسې لیدلي، هغه چارج زر ختموي. بیا به تاسې راسئ، دا به څه رقم فعالوي، د سیټینګ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده، تاسې به دلته اول ور خوښ کړئ، د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسې راسئ دا سره آپشن ته. صحیح ده، دې ته به تاسې راسئ، دا به اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړ، داسې مې کله اوکې کړ، بیا به تاسې ته دا صفحه راسي، تاسې به راسئ دلته د بیخ تنظیم کاغذ دیوال، دا به تاسې اوکې کړئ. صحیح ده، دلته تاسې نور سیټینګ هم برابرولی شئ. مثال بیا به راسئ دلته صفحه اصلي، مثال موږ موبایل مخ ته لګوو چې موږ موبایل خلاص کړو، مخ ته راسي. صحیح ده، دا موږ ولګول، موږ اوس ځینې وځو له دې سکرین چې اوس ورځو موبایل سکرین ته. دلته چې موږ رالو، دا وینې دلته هغه کوي، رڼا کوي. اوس زه دې سکرین باندې چې زه ګوته کېږدم، دا به رڼا کوي. تاسې ورته ګورئ، دې سکرین باندې چې زه ګوته وږم، دا به رڼا کوي، چې ګوته نه وږم رڼا به نه کوي. صحیح ده، ډېر زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده. وینې اوس زه ګوته نه پرې وږم، اوس بیا پرې اوکې کړو. دا اپلیکیشن چې تاسې دورې ګرځوئ، دا وینې رڼا کوي. تاسې دلته پام ورته وکوئ. دا ډېر زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده. صحیح ده، دا ما خپله د موبایل سکرین ته لګولی ده. اوس دغه تاسې بېرته دلته ورتللی شئ، غیر فعاله کولی شئ، بل یې هم تاسې لګوئ. بل یو طریقه زه در ښایم. دلته چې تاسې بېرته ورته رالاستئ، کله اوس دلته چې تاسې هر یو خوښ کړي، په هغه باندې به تاسې اوکې وکړئ. صحیح ده، زه دلته یو د ځان لپاره بل خوښوم، تاسې ته ټرای کوم. ما هغه خوښ چې اوس زه راځم، دې باندې اوکې وکړو. بیا تنظیم کاغذ دیوال به دې باندې اوکې کوم، صفحه اصلي په دې باندې مو اوکې کړ. صحیح ده، کله چې ما په دې اوکې کړو، زه وځم موبایل، ونې ما ته اوس دا ډیزاین ولګېدو. دا ډېر زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده. د ویډیو چې تاسې ګورئ، په دې اخیري کې بیا ما لینک ورکړی او تاسې له پلی سټوره چې هم ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده، ډېره زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده.
تاسې چې کله دا را ډاونلوډ کوئ تاسې په نورو اپلیکیشن هم راسي دا رقم ډېر زبردست او خوندوره اپلیکیشن ده. که مې ویډیو خوښه سوي له ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او لایک مه هېروئ، لایک ورکړئ.